که اوس چاله وی چې یاره درس له راځه یاره والله طبیعت مې ګډوډ دی یاره اوزګار نه یم او که ورته وایي چې د پاکستان او د انډیا میچ دی نو غټ سکرین به یې کور کې لګولی یو او ورته به ناست یو مونځونه به هم د هغې دپاره قضا کوي بیا به داسې نه وایي چې یاره ملا مې خوږېږي یا بدن مې خوږېږي یا والله بچو له سیر وړه ګټمه دا یو فطرت د انسانانو جوړ شوی دی او دا شیطان ولا ښایسته ښکاره کوي چې کله یو سړی دین ته تنګېږي په دې باندې پوه شه چې شیطان تا باندې مسلط دی تا خپل الله ته نه پرېږدي که ته خپل الله ته ورنږدې کېږي که دا شیطان دې تنګوي چې دا کم طرف ته روان یې تا خو اوس قرآن مجید راواخېستلو او دې ته به اوس ناستې دا یو صفحه تلاوت به ته کې په والله چې دا 5 منټه 6 منټه ته یو مونځ کې که نه شیطان به له دومره وسوسې در اچي چې مړه تنګ شولې بس دی څه کې اته نه یې تنګ هلته کې دي په بل کس باندې اور بل کړي چې هغه شیطان دی شیطان تنګیو نو موږ ته به زموږ استاد یوه خبره کوله هغه به ویل چې کله د یو شیز کې یو عمل کې په نیک عمل کې زړه تنګ شو په دې باندې پوه شه چې په دې عمل کې خیر دی او شیطان مې ورته نه پرېږدي او کله چې یو نیک عمل کول او هغې ته رکاوټونه ډېر راتلل په دې باندې پوه شه چې په دې عمل کې ما ته رب العالمین غوروالی لیکلی دی اوچتوالی لیکلی دی په دې عمل سره ما الله رب العالمین اوچتی او شیطان ما دې اوچتېدو ته نه پرېږدي